زابل کې د حیدر له مړینې وروسته سراج الدین حقاني د سرلوڅو څاګانو د پټولو حکم ورکړ. د طالبانو د کورنۍ چار وزیر مولوي سراج الدین حقاني په هیواد کې د څاګانو د سرونو د پوښلو حکم کړی. نوموړي په دې حکم کې ټولوالیان او ولسوالان موظف کړي چې په زابل ولایت کې د حیدر په نوم ماشوم د غمجنې پیښې په تعقیب په هر ولایت کې ځانګړی هیئت وټاکي څو د هیواد ټولې لوڅسرې څاګانې او برمې معلومې کړي. ویل شوي چې دغو څاګانو او برمو مالکینو ته د سپارښتنه وشي چې د څاګانو او برمو سرونه بند کړي. همداراز د جوماتونو له ملا امامانو څخه غوښتنه شوې چې په منبرونو د دې موضوع اهمیت خلکو ته تشریح کړي. د تېرې جمعې په ورځ په زابل کې له ټولو هڅو سره د حیدر په نوم یو ساته لوېدلی ماشوم راوایستل شو خو مړ شوی و. په دې پیښې ډېرو افغانانو خواشیني څرګنده کړه او نوره ممکنه داسې پیښو د مخنیوي غوښتنه یې وکړه.